د افغانستان د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې پر سر لوی جنجال. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښه نړیوالو په رسمیت پیژندلې او د افغانانو دا ادعا چې دې خواته خاوره د دوی ده بې ځایه ده. خو په جواب کې د افغانستان د اسلامي امارت وزیر ورته سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې ډیورنډ کرښه یوه فرضي کرښه ده او افغانستان د دغه خاورې د دعوې حق لري. دا چې څنګه او ولې پاکستان ډیورنډ کرښه رسمي ګڼي په اړه د افغانستان د اسلامي امارت وزیر څه ویلي، کوم جنجالونه رامنځته سوي، که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستان وایي ډیورنډ رسمي پوله ده او نړیوالو په رسمیت پیژندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپل اونیز خبري کنفرانس کې د افغانستان پر واکمن نظام د پخوانیو تورونو د دوام ترڅنګ د افغانستان د اسلامي امارت د یوه وزیر وروستیو څرګندونو ته چې د ډیورنډ کرښې په اړه یې کړي وې ضمني غبرګون وښود. په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دوی سره فرضي ډیورنډ کرښه فرضي کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپله صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په مابین کې یو فرضي کرښه ده. د افغانستان د اسلامي امارت د قومونو او قبایلو وزیر مولا نور الله نوري تیره اونۍ په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره کومه رسمي پوله نه لري او ډیورنډ کرښه فرضي ده. دا زیاته کړه موږ له پاکستان سره د ډیورنډ په نوم فرضي کرښه لرو، رسمي پوله نه لرو، صفري سرحدي نقطه هم نه لرو، زموږ ترمنځ یوه فرضي کرښه ده. د افغانستان هیڅ دولت د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا ویلي چې دغه کرښه رسمي پوله ده او نړیوالو په رسمیت پیژندلې. ممتاز زهرا بلوچ دغه راز بیا مدعی سوه چې د دوی د مخالفو وسلوالو ډلو مشران په افغانستان کې دي او دوی یې نومونه د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته سپارلي چې دوی یې ونیسي او پاکستان ته وسپاري. د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې داسې ادعاوې بې اساسه ګڼلې وې. څه موده مخکې د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وه چې د ډیورنډ کرښه یوه فرضي کرښه ده او د غاړې هاخوا خاوره باندې د افغانانو حق دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.